السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن غواړم تاسو ته یو لنډ راپور درکړم چې قمر بنسټ د هرات د زلزلې پل لپاره اوسه پورې څومره پیسې ټولې کړي دي. دا ستاسو حق دی چې باید پوه شئ. هغه کسان چې موږ ته پیسې لیږي، هغه کسان چې موږ سره کومک کوي، د دې میشن یو برخه دي، حتی هم فکره هم دي. مهم دا نه ده چې پیسې ورکړي، په خلک فکر یو کوي. دا د ټولو حق دی ځکه قمر یو پبلک ارګنایزیشن دی، یعنی یو خیریه بنسټ دی. دا چې هر څه کوي باید واضح کړي خلکو ته چې څه شی کړي دي، ولې کړي دي او اوس مهال کې څه شی کوي. نو اوسه پورې چې موږ کوم پیسې ټولې کړي دي، موږ سره 15 لارې دي د پیسو ټولولو. یو دا دی قمر بنسټ الحمدلله ډونیشن آپشن یې جوړ کړی دی په انسټاګرام او فیسبوک کې چې خلک پیسې ورکولی شي. د هغه مقدار چې فیسبوک کې موږ ټول کړي دي 14,990 ډالر دي. الحمدلله خلکو ورکړي دي 15 لاس شل 1500 چې مقدار دومره زیات شوی دی. موږ ته آفلاین ډونیشن ویو چې کوم د حوالو لارې راغلي دي هغه 23,940 ډالر دي. بدون شک چې موږ افغانۍ او پاونډ او یورو کنورټ کړي دي ټول ډالر ته. زموږ ویب سایټ کې دواړو ویب سایټونو کې qamarchat.org او همچنان qamar.uk دواړو ویب سایټونو چې راغلي دي هغه 23,670 ډالر دي. زموږ همچنان یو پارټنر دی بلکې قمر په هالند کې. الحمدلله جالبه ده چې د قمر ټوټل چې کوم د افغانستان کې دی شاوخوا 3 میلیون فالوور لري، لیکن بیا هم موږ نشو کولی چې قمر په هالند کې چې 15,000 یا که 83,000 فالوور لري چې هر یو پوسټ یې 10 لایک هم نه اخلي، هغوی سره هیڅکله هم مقابله نشو کولی د پیسو ټولولو کې. ځکه زموږ قمر په هالند کې افغانانو سره پیسې نه ټولوي بلکې ترکان او بنګلادیش او موراکو نورو خلکو نه پیسې ټولوي. او سبحان الله هغوی همیشه دپاره موږ نه څو قدمه مخکې وي. نو هالند کې چې موږ ټولې کړي دي هغه 50,490 ډالر دي. البته دا د افغانانو نه دي، دا د نورو خلکو نه دي کوم چې په هالند کې اوسیږي. او زمونږ په اکاونټونو کې دقیق نمبر دا نه دی، کیدای شي زیات وي کم وي، هغه 3,000 ډالر دي په زمونږ په جرمني اکاونټ کې او هم په UK اکاونټ کې. موږ دا دقیق نمبر نه دی، دا تکرارومه، کیدای شي 15,000 وي، کیدای شي 4,000 وي. موږ به انشاءالله د میاشتې په اخر کې دا حساب کوو. یا چې کله کومکونه وایي چې صحیح شو بس شو، اوس ځو او توضیحات روان دي همدا اوس، یعنې اوس توضیحات خو روان دي، خو وایي چې دا کومکونه بند شو، راځئ چې ټوټل پروژې تطبیق کړو. نو ټوټل چې قمر اوسه پورې 12 د اکتوبر 10 بجې او 43 منټه دي 1,17,658 ډالر د خپل مسلمانانو ورونه ټول کړي دي، ورونو خویندې ټول کړي دي او دا به د هرات زلزلې پلو باندې مصرفیږي. دا زه جدا بحث کوم چې موږ په هرات کې څه شی کوو. انشاءالله دغه راپور خپل تاسو ورکوم او دا پیسې هیڅ هم نه دي په مقابل دی کوم ضرورت چې همدا اوس هلته په هرات کې دی. هلته خلکو باید کورونه جوړ شي، د خلکو باید نقدي مرستې ورشي، خلکو باید د ژوند امکانات برابر شي، غوا او خوسۍ چرګانو ته واخیستل شي، خلکو باید د کور کالي کاسې پیالې باید واخیستل شي. او دا فکر وکړه چې د زرهاو کورنیو دپاره هیڅ هم نه دی، په خپله یې تقسیم کړه، حساب ورته وکړه، هیڅ هم نه دی. نو دې دپاره موږ لګیا یو، نور کومکونه هم ټولو. تاسو ته پیج کې اپشن نه ښکاري، زموږ UK اکاونټ، زموږ د جرمني اکاونټ، زموږ آنلاین آپشن په ډایرکټ فیسبوک کې چې هر څه دی موږ ته لارې برابرې کړي دي، یعنې د دې بنا نشته چې لاره نشته دی. هر څه چې کوې باید یو څه مرسته ورسره وکړي، ځکه دا وخت دی چې موږ خپل ځان ثبوت کړو، هم خپل مسلمان امت ته او هم الله سبحانه وتعالی ته چې زموږ ایمان شته، ایمان هم تقویه دی. غواړو خپل ورونو سره دغه وخت کې ودرېږو مخ چې لازم دی، ځکه دا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول میلان د یو اندام غوندې، یو اندام چې درد کوي باید بل برخې هم درد وکړي. که ته په دې نه دردېږي نو دا بیا ډېر غټ تشویش خبره ده. حتما دردلی ځکه کومکونه دې کړي دي، لیکن دا ناچیز دي. موږ نور هم کومک غواړو څو پورې هلته واقعا کار وکړو. جزاک الله خیرا.